واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واتبعوا او روان شول دوی ما د هغې څه پسې تتلو الشیاطینو چې ویل به شیطانانو علی ملک سلیمان په بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کی وما کفر سلیمانو او کفر نو کړی سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین لیکن و شیطانان کفرو کفر کون کی يعلمون الناس السحر دوی به زده کولو خلکو ته سحر او جادو وما انزل او هغه څه چې نازل شوي علی الملکین په دوه ملایکو باندې ببابل هاروت و ماروت په ښار د بابل کې چې هاروت او ماروت دي وما يعلمان او نه به زده کولو من احد دوی دوانو یو ته هم حتی تر هغه وخته پورې یقولا چې وبه ویل دوی دوانو انما نحنو بیسک مونږ چې یو فتنه یو ازمایش یو فلا تکفر فاستکفر مکوا فیتعلمون فسدوی به زده کوله منهما د هغې دوانو نه هغه څه ما یفرقون هغه څه چې جدایي راځي په هغې سره بین المرء و زوجه په منځ د ښځې او د خاوند کې وما هم او نو دوی بضارین به ضرر ورکون کې په هغې سره من احد یو ته هم الا باذن الله مگر په اذن د الله باندې ويتعلمون او زده کول به دوی ما هغه څه یضرهم چې نقصان ورکو دوی ته ولا ينفعهم او نفع نور کول دوی ته ولقد علموا او په تحقیق سره دوی ته پته ده دوی پوهه دي لمن اشتراه سچ دوی واغستله ما له نبوي د دوی دپاره فی الاخرة فاخرت کې من خلاق سهیسا ولبئس ما شروا او ډیر بد دی هغه سچ دوی خرڅ کړل ما شروا په څه باندې چې خرڅ کړل به دوی انفسهم نفسونه خپل لو کانوا یعلمون کچری دوی پوهېدلې. الله رب العالمین په دې آیاتونو کې په دې آیت کې اوس د دوی یو بل خباست ذکر کوي. د یهودو ډېر خباستونه ذکر شو نو اوس بل یو خباست ذکر کوي او په دې کې د هغوی باندې یو رد کیږي او د هغوی د خبرې رد کیږي چې سلیمان علیه السلام ته هغوی د جادو نسبت کړی نو دغه نسبت ورله بیانوي. نو الله رب العالمین په دې کې یو د دوی هغه حقیقت ښکاره کوي او خباست ولا بیانوي بل سلیمان علیه السلام دفاع پکې کوي او د هغه صفایي چې دی نو هغه پکې کوي او بیا د هغه جادو حقیقت چې دی نو هغه بیانوي. مخکې آیت سره ربط د دې آیت دا دی
چې مخکې آیاتونو کې الله رب العالمین د دوی دا خباست بیان کو چې دوی د الله رب العالمین کتاب چې دی هغه پرېښی دی او هغه خپلو شاګانو ته اچولی دی. نو کتاب یې ولې پرېښی دی چې دوی تابعداري کړې ده د سحر او د جادو، د سحر او د جادو تابعداري کوي، نو ځکه یې پسې کتاب د الله رب العالمین پرېښی دی. الله رب العالمین دا انسانان پیدا کړی دی او د دوی د فطرت موافق دوی ته دین او علم ورکړی دی. نو الله رب العالمین د انسان په فطرت کې دا یخی دی چې دوی به د چا عبادت چې دی نو هغه به کوي، په یو کتاب به دوی رواني. نو چې کله اصل پرېښودلی شي نو دوی به خامخا نقل او یا د صحیح په ځای غلط طرف ته چې دی نو هغه به روانیږي. نو یهودو زیاته تابعداري د سحر او د جادوګرۍ کړې وه، او بیا زیاته د نقصان خبره داوا چې دوی به سلیمان علیه السلام ته د جادو نسبت کولو. سلیمان علیه السلام ته وی د دې جادو نسبت کولو. نو دلته دوه خبرې ذکر کیږي، یوه دا وه چې په دوی باندې رد وشو، نو هغه دا و چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم سلیمان علیه السلام ته پیغمبر وی. نو دوی وی چې دا څنګه پیغمبر دی، هغه خو به جادو کولو، هغه به جادو کولو، جادوګرو نعوذ بالله من ذلک، او دا ورته پیغمبر وی. نو که دی ورته پیغمبر وی نو بیا دی هم حق پیغمبر نه دی. حالانکې د سلیمان علیه السلام باره کې د دوی دا ویل د دې بنیاد بله یوه دشمني وه، بله یوه خبره وه، او د هغې د وجې نه به دا ویل. او هغه خبره دا وه چې دوی به دا ویل چې د بادشاهت او دین چې دی دا به جدا جدایي، نبوت به بیلي او بادشاهت به بیلي. دوی به دا ویل چې یهودا ابن یعقوب علیه السلام په الواد کې چې کم بادشاهت دی دا به په دوی کې را رواني، او نبوت چې دی نو دا لاوا ابن یعقوب په الواد کې چې دی نو په هغې کې به را رواني، بل چاته به نه منتقل کېږي، دا به د یو بل سره نه یوځای کېږي. نو بعضې علما داسې هم وایي چې دا خلکو چې وایي چې دا دین او سیاست جدا جدا دی، نو دا د دې ځای نه د دې بنیاد ایښودی شوی، د دوی دا دشمنی و چې د دې وخت نه یې داسې ویلې وه. حالانکې دین او سیاست، اصل سیاست چې دی نو هغه دواړه د یو بل نه جدا نه دي، بلکې سیاست او حکومت د اسلام موافق چلول دا د مسلمانانو اصل ډیوټي ده چې الله رب العالمین د دې دپاره رالیږلي دي. البته زمونږ دور کې و سیاست د یو بل څیز نوم چې دی نو هغه یې ښودلی شوی دی. نو سیاست پیژندل چې سیاست څه شی دی او مقصد یې څه دی او الله پې څنګه حکم کړی او څنګه به یې کې، نو دا د دیندارو خلکو کار دی، دا د انبیاو کار دی، دا د علماو کار دی. نو بنیاد دې بني اسرائیلو ایښی و او تر لوسه پورې چلیږي چې دین او سیاست یعنی بادشاهت دا جدا سیز دی. نو دا داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام دا نبیان هم او بادشاهي مو ورسره وه. نو دوی د داود علیه السلام سره دشمني شروع کړله. دا د سحر نسبت چې ورته کوي دی ورته ولې وکړو، دی ورته ځکه وکړو چې ګوره د ده د پسې نور هم ډېرې خبرې د داود علیه السلام پسې کړي دي او بعضې ځایونو کې را نقل شوي هم دي چې هغې ته اسرائیلي روایات وایي، یعنې په هغې به یقین نه کوي ځکه چې خو د دوی دشمني وه د پیغمبر سره هم د هغه بدنامول له تهمتونه به یې پې لګول. کله به یې وی یوه ښځه یې خوښه شوله او د هغې خاوند جهاد له ولېږلو چې دا ځان له قبضه کې نعوذ بالله من ذلک د الله پیغمبر دا کار چرته هم نشي کولی. نو داسې قسمه اوږده غټ غټ تهمتونه یې پې ولګول. نو داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام سره دشمنی پس وه چې دوی نبوت او بادشاهت را جمع کړو. نو دا خو الله رب العالمین ورکړو، دا نبوت ولهم الله ورکړو، دا بادشاهت هم الله ورکړو. دا الله مرضي ده چې څوک یې خوښ شي او چاته یې ورکوي، چې څوک په څه کې ګوري بس هغه شان کوي. نو یوه وجه دا وه چې دوی څه چې دا دوی سلیمان علیه السلام ته دا پیغمبر وی، حالانکې هغه خو جادوګر و. نو داسې به یې وی چې دوی خو دا جادو د پلار وزوی ده په جادو باندې دا بادشاهت حاصل کړی دی او په جادو باندې چلی، حالانکې دا په جادو باندې نه چلیدله، خو دا د دوی تهمت و. دویمه خبره، دویمه طریقه په دې طریقې سره به یې ویله چې په هغې کې دشمنۍ اظهار نه و، بلکې داسې به یې ویل چې ګوره داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام دا پیغمبرانو او دوی به سحر او جادو به یې کولو. نو سحر او جادو به یې کولو، نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خو جادو ته کفر وای، نو چې دی جادو ته کفر وای نو دا څنګه پیغمبر شو؟ نو د پیغمبري موږ ځکه نه منو چې ګوره دا په سلیمان علیه السلام رد کوي، حالانکې هغه به بادشاهي په جادو چلول. نو دا خبره بالکل غلطه ده، هغوی په جادو باندې بادشاهي نه چلول. نو بیا وجه سوه ولې دا خبره مشهوره شول؟
نو د دې وجه دا و چې د سلیمان علیه السلام په وخت کې د جادو چې دی دا ډېر مشهور شو. حالان کې د جادو تاریخ چې دی هغه وایي خدا د ډېر مخکې هم تاریخ موجود دی چې په علاقو کې جادو چې دی دا شروع شو. خو د سلیمان علیه السلام او د دوی په وخت کې دا جادو ډېر زیات مشهور شو. خو دا شیاطینو مشهور کړی چې اوس به الله رب العالمین وایي لوی لوی شیطانانو او دا شیطانان چې دي دا د جناتو نه هم او دا د انسانانو نه هم د دې دپاره خپلې منترې او کتابونه او ډېر څه چې دی هغه یې لیکلي وو او راجمع کړي وو. نو د سلیمان علیه السلام په وخت کې جادو ډېر زیات مشهور شو. لکه زمونږ زمانه کې خلک بنګال یادوي چې هلته جادو ډېر زیات دی. نو داسې هلته مشهور شو. خو کله چې د سلیمان علیه السلام باچاهي راغله او د دې خبرې نه هغه خبر شو نو هغه شیاطین هغه جنات یې راټینګ کړل شیطانان او انسانانو کې هم او د هغوی سره چې په جادو باندې څومره لیکلو هغه لیکلي ترې راټول کړل او هغه یې راوړل او هغه یې د خپلې کرسۍ لاندې دفن کړله چې یعنې د خپل تخت لاندې چې هغه محفوظ یې چې څوک یې راایستلی نه شي او ختم یې کړو. نو جادو در ډېره حده پورې هغه خاموش پاتې شو. هغه لوی لوی شیاطین چې و چې کوم به دا کار کوو هغه یې قید کړل هغه یې جیلونو ته واچول بند یې کړل. نو که چېرې سلیمان علیه السلام جادو کولی نو دا کار یې بیا ولې کوو؟ والشیاطین عمر له دا کار کوي چې نیک سړی بیا بدناموي چې کم کار هغه منع کړی دی نو د ده په نوم مشهوروي. نو کله چې سلیمان علیه السلام وفات شو د هغې نه بعد دوی هغه جادو هغه کتابونه واپس حاصل کړه او بیا د سلیمان علیه السلام ته نسبت وکړو هغه مشهور کړل. بلکې داسې هم لیکلی شوي دی چې مهر د سلیمان علیه السلام یا د هغه بل یو ملګری و آصف ابن فرخیا یا داسې نوم و د هغه مهر یې راواغېستو هغه یې جوړ کو یعنې هغه مهر نه و د هغې په شان او هغه مهر یې د جادو په دې کتابونو باندې و خلکو ته یې وویې چې وګوره سلیمان علیه السلام چې دا دومره مضبوطه بادشاهي کول نو دی په دې څیز باندې کول. لکه معاشره کې اوس هم دا خلک مالدار شي او غټه مال وګټي نو خلک وایي وګوره د حرامو نه بغیر نه کېږي مړه د دروغو نه بغیر چرته کېږي دا کار نو دا حقیقت نه وي. خو دا د شیاطین دی له مشهورۍ چې دا خلک په ګناه ور ډاډه کړي او زړوري کړي چې داسې کوه د دې نه بغیر نه کېږي. نو د سلیمان علیه السلام په باره کې دغه شان مشهورتیا وکړله. په دې دواړو خبرو باندې پوهه شوئ چې یو د هغوی سره دشمني وه او دویم چې کم دی اصل دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې زمانه کې رد کولو نو اسې بانۍ ورته جوړول په دې دواړو طریقو سره چې یو طرف ته وی چې سلیمان علیه السلام ته پیغمبر مه وایه او بل طرف ته به دا وی چې که ته جادو ته کفر وی نو په دې دواړو خبرو کې مقصد سو چې مونږ ته نه منو ستا په نبوت کې زمونږ شک دی. نو واتبعوا ما تتلو الشیاطین نو دوی روان شوله د هغې څه پسې چې دا ویل به شیطانانو علی ملک سلیمان په بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې یعنی دوی روان شوله او تابعداري وکړله د هغې شیاطینو دا وینا د هغې جادو د سحر ملک سلیمان. مقصد دا دی چې په عهد یا دور مونږ وایو که د پلانکي باچا دور د پلانکي باچا دور نو دلته کې اصل کې عهد ته مراد دی چې هغه محذوب دی نو حالا عهدي سلیمان یعنی علی ملک سلیمان د سلیمان علیه السلام د بادشاهۍ کم دور چې و په دې کې چې شیاطینو کم څه ویله نو دوی د هغې تابعداري وکړله او د هغې پسې روان شو. وما کفر سلیمان و الله رب العالمین د سلیمان علیه السلام صفایي کوي رد کوي د دوی په خبره باندې و الله رب العالمین خپل پیغمبر چاته داسې الزاماتو ته نه پرېږدي. نو وما کفر سلیمان و الله رب العالمین وایي سلیمان علیه السلام کفر نه دی کړی. د سلیمان علیه السلام صفایي هم وکړه او جادو ته یې کفر هم ووایي. وما کفر سلیمان نو مراد ته څه شو چې یعنې دا جادو یې د سره کړی نه دی نو دا جادو خو کفر دی او د پیغمبر سره دا خاینه او بیا ولا بیان هم کو چې دا جادو بیا کړی چاو چې په وخت کې دومره مشهور نو ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر ولکن الشیاطین لیکن و شیطانان دا شیطانان د انسانانو نه هم او د جناتو نه هم لوی لوی شیاطین چې دی نو هغه و کفرو چې دوی کفر کړی یعنی دوی دا جادو دا کار به کوي یعلمون الناس السحر چې خودو به خلکو ته سحر او جادو. الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي.